د سردرد لپاره یو ډیر بهترین او مفید عمل دی چې بانی د دارالعلوم حقانیه حضرت مولانا شیخ الحدیث عبدالحق رحمه الله هم هغه فرمایلی دی. په وظایف روحانی کې دا راځي چې کله چا پر سر باندې درد وي نو هغه دې 15 واره یا سورة الکوثر ووایي او خپل ځان دې ورباندې دم کړي، یا دې پر خپلو لاسو چوف کړي، لاسونه دې پر سر تیر کړي، او یا دې دغه سورة الکوثر 15 واره پر سپین کاغذه ولیکي، ښه په اوداسه باندې د دې څخه وړاندې دې اعوذ بالله او بسم الله ولیکي، بیا دې دا سورت 15 واره ولیکي، هغه دې په خپله خولۍ کې یا په خپله عمامه لنګوټه کې وتړي، یا دې د خپل ځان سره وساتي. انشاءالله هغه سردرد به ختم شي او سردرد به آرام شي. سورة الکوثر دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورت دی دا کوم چې عام د سر په مسح کې ویل کیږي.